د نن ورځې مهم خبر کرکټ نړیوال جام راشد خان سیالیو ته مو پوره چمتووالی نیولی. بل خوا وایي چې راشد خان د خپلو لوبغاړو پر وړتیا باور لرم. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان په یوه رسنیز کنفرانس کې ویلي چې په روان کال شلوریز نړیوال جام کې خپلو سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی او د ښو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یکشنبې ورځې ماخوستن ناوخته د کرکټ نړیوال شورا یا ICC پر فیسبوک پاڼه په یو ژوندي رسنیز کنفرانس کې راشد خان د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالو ډاډ وښود او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تګ پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خان په وینا لوبډلې په تیر 50 اوریز نړیوال جام کې ډېرې عالي لوبې ترسره کړي، خو دا 20 اوریز نړیوال جام دی او دلته هره لوبډله کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډېر تاکید په دې و چې لوبغاړي باید په هره لوبه کې 100% د ښې لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کمه سترګه ونه ګوري. هغه وړاندې وویل په C ګروپ کې لوبډلې لږې سختې دي، خو 20 اوریز ده، هره لوبډله کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. لکه څنګه چې نن تاسې وکتل ویسټ انډیز او PNG لوبه جالبه په دې وه چې اخره کې دواړو لوبډلو د لوبې د ګټلو چانس درلود، خو موږ به تر ډیره په دې کوښښ کوو چې اوله لوبه له یوګاندا سره ښه وکړو او بیا د نورو لوبډلو په تړاو سوچ وکړو. افغان لوبډلمشر دا هم وویل چې 2 اونۍ وړاندې د کربین ټاپوګانو ته تللی او دې چارې سره دا مرسته کړې څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سم بلد شي. د نوموړي په ټکو د اوسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کربین لیګ په بېلابېلو کلونو کې سیالۍ کړي او په دې پوهیږي چې کوم لوبغاړي څنګه لوبه وکړي. د ویلو ده چې افغانستان به د سې شنبې په ورځ د کابل پر وخت سهار 5 بجې خپله لومړۍ سیالۍ د ویسټ انډیز د ګیانا په ټاپو کې له یوګاندا لوبډلې سره ترسره کړي. درنو کتونکو دا د نن شوی ویډیو تر بیا ښې چارې ښه وخت.